ابلځ یو ملا راغلی ولو ان بیا سره کښېنستلو ملا ته خیر دي چې راغلی ولا اسماعیل صاحب چاندا ماندا ټوله ما ټیک د مال عبد المجید کې څو ټولې کېول یو نیم سل مال دی وکه زما 1500 روپۍ درکم چاندا ما ټوله و شایسته غټ سور ملا لکه یېش دار کمی ته خو د ګر جهان مزدوري کولای شي ته ځکه چې پر مسجدانو ګرځي یو نیم سل روپۍ ته ټوله بیا ویل مولوی صاحب دغه کوم دویم واده اراده مې کړې ده دویم واده بیا څه کړم لا وګوره چاندې یو نیم سل روپۍ په مسجدان کې چاندا ټوله بیا دویم واده کوي ولیا مولوی صاحب دی دا زما کور والا چې دا هغه زما خو سر راسه بیولې ده چې بیولې ده تقریبا 15 میاشتې کېږي نو بس وز ډېر په خښه مې نو ولې په خښه مې وای بس دا ښځه ولې نه راځي نو ته ولې نه پسې ورځې وای یا نو زه ولې پسې ورسم ولې دا پلار په خپله نه راولي ښه وم چې پلار یې نه راولي ته نه پسې ورځې وای یا زه نه پسې ورځم وم ته نه پسې ورځې به دا کور والا پسې یا زه څنګه پسې ورسم وای بلځ مې کور والا ته ویلې زما درې بچیان مې دوی مې لوڼې دي مې زوی دي زما خیال ول ما ورته ویلې زه به دا لوڼې دی ځای ورکمه په بدله کې به بله ښځه وغواړم دا لوڼې به پکې ورکمه په اور کې به دې واچوم یا دا نجونې به په اور کې واچوم سوځل کېږي به ویا خو سر ته مې ویل ما زما کور والا راوله دا مې د ملایانو حال دی د ملایانو ستی به څه حال ما ورته مولوي صاحب یا شرم یا حیا یا غیرت یو شی درکې شته دومره بې شرمه دومره بې حیا دومره بې غیرت حالانکې د مېلمه راغلی دی خشم راغلی ما هلته دونه بې غیرته یې لوڼې دي هلته کښېنولې دي کښنۍ کښنۍ لوڼې دي او بیا ورته وایه واده به زه چاته ورکوم دویم واده کوې تا اوله څو وپالله چې پاته دویم واده شو یا مولوي صاحب ته دا سختې خبرې مال نارې مه وه اسلام دی بدنامه کوي پښتونوالي دی بدنامه کوي خپله درته ناسته ده نیسې راوستلی دونه غیرتمن یې یا ول ما ورته ویلې زه به دا لوڼې اور ته ور واچوم زه به بله ښځه پر وکړم مال الله دې ګر سره نه درکوي چې هر چا درکړه مال هغه به جهنم لره ځي څه کوې یاره ولې ظلم کوې ولې ناجایزه ما ویل ټیک د کور والا پرېږده ستا کوچني بچیان چې دی هغه له ولې نه ورځې ویا نسم ورتللی هغه له هم نسم ورتللی څونه ظالمان دي بس بیا مې ورته ویل ما مولوي صاحب جهنم لره به ځې جهنم لره که خدای کول دا خبره به یاد لره خندل مولوي صاحب ته څنګه خبرې کوې دویم واده په اسلام کې نسته ما ورته اول واده په اسلام کې ستا ول اوس دا څنګه نسته نه مال دا رقم واده لکه تا چې کړی دی دا نسته په اسلام کې خلکو کورونه د غیر خرابوي د خلکو لوڼې د غیر وایي ولې زما خو سر یې ولې مال خپله نه راولي زه ولې ورسم 6 میاشتې کېږي 15 میاشتې کېږي تللې ده تا اوس عقل دی هلکه ول و زور سره په ضد کې یم پوره په ضد کې یم کور زه ورځم نه سر یې راولي نه بدبخت ربله پېښ شوي یاست مال یو ته یو د خسر دی زور یې در کور والا ووتی یو شی نسته پکې توبه استغفر الله بیا به د انشاءالله ما په یاد لري که خدای کول بیا د ده پلار بله ما یاد ساتي خیر دا خبره پر دغه ځای ختمه شوه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا اوس زموږ پخوا زه ډېر آزاد وم ډېر ښه ژوند مې ولو اوس دا اوس یو سړي لمانځه مخکې 4 مس کالونه راغلو ما څه ټلیفون وکړئ سړی خیر انسان دی کله کله روپۍ نه لري هم خیر دی وای یو مسلې پوښتنه مې کوله هم ټلیفون دی ولې بندوئ بېرته ولې په کار به اخته شولم مله دې خو دا معنا ده چې دا ستا کار تر ما ډېر بالا و چې ما ته ټلیفون راوکړي نیمه ګنټۍ به راله بېرته اوس زما دی مسله ده زما دی مسله څه شوه مسله دغه ول عجب ایم یکسه ویل مولوي صاحب ما کوزده کړې ده اوس ما پلار وایي ته به دا مینه یې لکه یې واده دې کړی دی وایي یا وم په کوزده کې ستا نکاح تړل سوې ده وایي و ما ول دا که ستا پلار دا ستا کور والا د بل چا سره لیدلې ده په بازار کې لیدلې ده په ناولدو خبرې لیدلې ده بیا حق لري بیا یې لکه ول یا یو شی نسته یو شی نسته ما ویل ورسه پټ خسر ته وایي ورته دا زما کور والا د پټ واده وکړه پلار په قول چې ونه کړي پلار نه چلېږي په دې ځای کې صحیح ده ته راولاړېږې خپله دښمني و خپله ذاتي خبره به دې د خسر سره د هلک د خسر سره زور یې در چا باسي تر نجلۍ ولې باسي خلکو لوڼې دی مبتدي تا ته به څوک لور درکوي کوزده به کېږي خلک به راځي دعاوې به کېږي ملایان به پکې غورځي راغورځي وروره خبره مشهوره سو پلانۍ نجلۍ ورسوه ته برته نن پر کور ناسته ته طلاقونه ورکوې
وایي زما پلار ما د پلار په قول چې ونه کړي ګناه لري هېڅ ګناه نه لري دلکه پلار که ستا پلار د نجلۍ په بازار کې د بل چا سره لیدلې ده پر ناولده خبرې لیدلې ده پر بېباکه خبرې لیدلې ده حق لري چې بیا درته ووایي او که نه د دو د هغه سړي خپله یو خبره په مابینځ کې بیا تا ته وایي دا لور طلاقه که حق نه لري هېڅ حق نشته په اسلام کې په قول چې ونه کوي نه د پلار نه د مور چې دواړه درته وژاړي لا یې ونه کوي دا رقم نه کېږي د اسلام ته اوس وایي چې ښه مولوي صاحب هلته بیا یو بل غټ خره باندې پېښ شوی پرون میسیج راسته ویلې ول مولوي صاحب ته ولې پر دې تقریر نه کوي چې دا خلک د مور پلار په قول نه کوي بیا خاص کر د پلار په قول نه کوي یعنی ما زما ټول ژوند په دې تېر سوی چې د بابا او دادی قدر کوي دی ما ته دا میسیج کوي انګریز ته مې دعا وکړه مال الله دې نور توفیق درکړي چې ښه ښایسته شیان جوړ کړي دا نمبر مې بلاک کړي صحیح سلو الله دې نور توفیق ما درکړي بیا دا خبرې دی ما ته کوي لکه زه چې د شاګرد یم حالانکه هلک دی نه چې مشر سړی و نو دا اوس یو سړی وایي چې مولوي صاحب ښه که چا پلار وزوی ته ویل دا کور والا طلاقه که نو پلار حق نه لري چې دا زوی ته ووایي ته د یوه که ته دغه پلار وزوی خپله مه سره جوړېږي ته د یوه که ستا لور تا یو ځای ورکړې ده کوزده سوې ده واده نه دی سوی یا تا خور ورکړې ده کوزده سوې ده واده نه دی سوی اوس هغه هلک ته پلار وایي دا نجلۍ ور طلاقه که او حالانکې یو شی سوي نه دی د نجلۍ د خوا نه بېباکي نه د چا سره تعلق نه د باندې وتل نه بل اوس ته څه چم کوي د پلار په قول کول جایزه دي که نه دي جایزه څه وایه خبره به اخترافه نه سره کوئ کم پلار په دې خبره خوا بدوي چې یاره مولوي صاحب ته دا خبره کوي چې پلار حق نه لري او کم پلار په دې خبره خوا بدوي د هغه پلار ته وایي ورته که ستا لور د هغه رقم چا رایله کوله ته څه چم کوې نو خو د هغه هلک پلار دی ورته ویې وایي دا ستا لور رایله کې خوښه دې ده وایي یا نو منافقت مه کوه دواړو خبرو ته ګوره زه دواړو خبرو ته ګورم